څه ناڅه امن هم سر وخوړه. د کندوز یو جومات کې د چاودنې له امله 80 کسان شهیدان شوي. د کندوز ولایت په مرکز امام صاحب ولسوالۍ کې محلي سرچینې وایي نن له غرمې وروسته د مولوي سکندر په جومات کې د چاودنې له امله 80 تنه وژل شوي او تر 10 ډېر نور ټپیان شوي دي. سرچینه وایي دا لومړنی ارقام دي او امکان لري چې زیاتوالی ومومي. د دغه سرچینو د معلوماتو له مخې یو ماین د جومات د ستنې په څنډه کې ځای پر ځای شوی و چې د چاودنې له امله ویجاړ شوی دی. دا پیښه نن شاوخوا 2:30 بجې شوې ده. د کندوز ولایت د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس متي الله روحاني د دغه ولایت د امام صاحب ولسوالۍ په یوه جومات کې چاودنه تایید کړه. نوموړي له اطلاعات روز ورځپاڼې سره په خبرو کې د ملکي وګړو د وژل کېدو پخلی وکړ، خو کره شمېره یې ورنه کړه او نه یې هم معلومات ورکړل. له بلې خوا مشهورې سرچینې وایي چې طالب ځواکونه جومات ته د خلکو د ورتګ اجازه نه ورکوي. تر اوسه کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. دا چاودنه یوه ورځ وروسته له هغه وشوه چې د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د سي دکان په جومات کې پر لمونځ کوونکو خونړی برید وشو. په دغه برید کې تر 120 ډېر کسان وژل شوي او ټپیان شوي وو چې داعش یې پړه پر غاړه اخیستې وه. بله خوا نن مازدیګر د کابل دارالامان سیمه کې د طالبانو پر رینجر چاودنه شوې چې تر اوسه تلفاتو شمېر یې معلوم نه دی. قدرمنو لیدونکو، تاسې په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.